بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په نننی کلاس کې به زه تاسو ته دا په انګلیسي کې زده کوم چې موږ به د یو کس شکریا څنګه ادا کوو. یعنې که یو کس موږ سره مدد وکړي، یو کس موږ سره ښه کار وکړي او موږ د هغه شکریا ادا کوو، نو موږ په انګلیش کې وایو چې تhanks. خو د تhanks نه علاوه به هم زه تاسو ته په دې کلاس کې ډېر داسې لفظونه زده کوم چې موږ به د هغه شکریا ادا کوو او بیا به درته هغه په جملو کې هم استعمالوم. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پهلنی ټکی موږ سراسر thanks a lot. کو چېرته موږ یو کس ته وایو چې ستا ډېره مننه، نو موږ ورته په انګلیش کې ویلی شو thanks a lot. موږ ورته داسې هم ویلی شو thanks a bunch. کو موږ چېرته یو کس ته وایو چې ستا ډېره مننه، نو موږ ورته په انګلیش کې thanks a bunch هم ویلی شو. thanks a bundle. کو موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه ستا ډېره مننه، نو موږ ورته په انګلیش کې thanks a bundle هم ویلی شو. many thanks. ډېره مننه. کو موږ چېرته د یو کس شکریا ادا کوو، نو موږ ورته په انګلیش کې داسې هم ویلی شو many thanks. دغه رنګې کو موږ یو کس ته وایو چې ستا ډېره مننه، نو موږ ورته په انګلیش کې داسې هم ویلی شو thanks a million. ملګرو، دا ډېر زیات اهم دي، دا تاسو ضرور یاد کړئ. اوس زه تاسو ته یو څو سنټنس کوم چې موږ به د یو کس څنګه شکریا ادا کوو یا څنګه به موږ مننه کوو. thanks for your time. د وخت راکولو مننه. کو چېرته موږ له یو کس وخت راکړي او موږ ورله بیا د هغې شکریا ادا کوو، مننه کوو، نو په انګلیش کې به ورته وایي thanks for your time. I am truly grateful. زه ستا د زړه نه مننه کوم. کو موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه ستا د زړه نه مننه کوم یا زه ستا د زړه نه شکریا ادا کوم، نو په انګلیش کې به ورته وایي I am truly grateful. That's so kind of you. ستا ډېره مننه. کو موږ چېرته یو کس ته وایي چې ستا ډېره مننه، نو موږ ورته په انګلیش کې سمپل داسې هم ویلی شو That's so kind of you. I can't thank you enough. زه ستا څنګه مننه وکم. کو موږ چېرته یو کس ته وایو چې زه ستا څنګه مننه وکم، یعنې زه ستا څنګه شکریا ادا کوم. کو موږ له چېرته یو کس یو داسې غټ کار وکړي چې د هغه موږ هر څومره شکر ادا کړو، نو هغه به کم وي. نو که موږ ورته په انګلیش کې به بیا څنګه وایي I can't thank you enough. ملګرو، دا زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې مال اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.